په غزني ښار کې د ښاروالۍ ریاست له لوري د 24 میلیون افغانیو په لګښت 3 پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په دغو پروژو کې د شپږمې ناحیې لپاره د 500 متره په اوږدوالي استنادي دیوال جوړ شوی او په 5مه ناحیه کې د 1200 متره په اوږدوالي 2 سړکونه جوړ شوي دي. مسؤلین وایي د چارو د عملي کېدو پر مهال هره ورځ تر 300 کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې وه. نن لله الحمد والمنه موږ د دریو پروژو د افتتاح شاهدین یو. یوه پروژه موږ تاسو فعلا په کې واقع یو د قلعه شهدا کانال ده یا اسنادي دیوال تقریبا د 500 مترو په اوږدوالي باندې، او دوه نورې پروژې د موږ د توحید آباد په ساحه کې نن افتتاح شوې. هغه دوه سړکونه پیوسته وو، یوه پروژه 600 متره، بله پروژه 600 متره، مجموع کې 1200 متره سړک وو سره جویچې. او دلته قلعه شهاده کې موږ تاسو د یو کانال یا د اسنادي دیوال د پروژې د افتتاح شاهدین یو. په درې سره پروژو باندې تقریبا 30 میلیون افغانۍ لګښت ور باندې راغلی ده، او په هر پروژه کې د ورځې 100 نفر هلته کار کول، تقریبا له 2 تر 2.5 میاشتو پورې دو وخت ونیول. د سیمې اوسیدونکي خوښي څرګندوي او وایي چې دغو پروژو پر ژوند مثبت اغیز کړی. دوی له مسؤلینو غواړي چې ورته نورې پروژې هم ورته پلي شي. احساس بسیار خوش داریم به خاطر که یکی از پروژه‌های حیاتی اعمار دیوار استنادی هست که امروز الحمدلله یعنی برنامه اختتام بخشید و تمام شد. سیلاب همیشه در موسم‌های بهار در ایام‌های سیلخیزی این مردم را تهدید می‌کردند و چندین بار خانه‌های مردم را ویران کردند و بردند و در دوران جمهوریت هیچ گونه توجه خاص در این منطقه نشده. اما الحمدلله امسال در دوران امارت اسلامی افغانستان اینا شفقت کردن، مهربانی کردن. توحید آباد او قلعه شهدا هغه سیمې دي چې په تیر کې د ښاروالۍ له ډېرو اسانتیاوو بې برخې وې. د خلکو په خبره د استنادي دیوال نشتوالي ورته د بارانونو پر مهال د کورونو او کرنیزو ځمکو د ویجاړېدو لامل و. محمد عارف لیوال، امید رادیو، غزني.